نن بیانو نواقض الوضو اغل سیزونا چه اغا و دس ماتی و پا اغا و دس ماتیگی کتابونو که دیسی تعبیر مشتا موجبات الوضو اغا سیز چه بطابان دی و دس واجبی احادیثو که دیسی بابون دی باب ما یوجب الوضو اغا شای چه باغبان دی و دس واجب کیگی او دا تمام تعبیرات دا احادیثو په کتابونو کې شتا نواقض الوضو او دس ماتون کی چیزونه موجبات دا او داسه او هغه چیزونه چې باغی باندې او دس ماتیږي فی ضوء الكتاب والسنه د قران او د حدیث پر اړه کې بیانو دا مثلا د نورو مسائلو په شان ډیره مهمه ده ځکه بدی کې د علماو د خوانه افراد تفریط هم شوی دی بعضو خلکو داسې نواقض بیان کړي دي چې الله او رسول هغې ته نواقض نه دي ویلي او ملیانو یا کتابونو کې یا په دې فتاوو متاوو کې هغې ته نواقض ویلی شوي دي موږ به انشاءالله د هغو نشاندهي کوو چې کومه مسله کتاب سنت کې په نواقضو کې حساب وه نو هغه په دلیل سره بیانو چې هغه نواقض دي او کومه مسله چې قرآن او حدیث کې په نواقضو کې نه وایي حساب نو قرآن او حدیث به د هغې وضاحت کوو انشاءالله بالدلیل علی توفیق الله تعالی چې دا په نواقضو کې شمار نه ده او دا سرونو دا یو مستقل عبادت دی نیت ولا ضروري و فرض و ترتیب پکې و موالات پکې و دا اودس نه مخکې و اخر کې اذکار و پورا اودس تاسو ته موږ بیان کړه تاسو زده کړه اوس دا اودس چې ماتیږي نو دا پسې معمولي کش باندې نه ماتیږي چې معمولي انسان یو ځای کې ناست دی او یا یې وخندل اودس مات شو یا یو سړی درګمې وکړه اودس مات شو د خولې نه تروي اوبه لاړې اودس مات شو د غاښ نه وینه ووته اودس مات شو د غوږ نه وینه لاړه اودس مات شو داسې نه ماتیږي دا یو روغ رمټ عبادت دی او دا اودس تا کړی دی د دې ماتونکي څیزونه هم هغه دي چې کوم د الله رسول بیان کړي چې په دې څیزونو ماتیږي نو هغه څیزونه به بیانو د الله په توفیق او چې محمد صلی الله علیه وسلم یو شي ته نه دی ویلي چې په دې اودس ماتیږي نو زما او ستا او د بل ملا پلار هم نشي ویلی چې په دې اودس ماتیږي بلکې دا د ملیانو په اختیاراتو کې دا مسلې نه دي لیکلې شوي دا د فتاوو متاوو والو ته هم نه دي حواله دا د یو مفتي صاحب په قول باندې هم نه دي تړلې شوي بلکې اودس چې څنګه قرآن کې راغلی دی او حدیثو کې راغلی دی او په اثارو د صحابو کې راغلی دی نو کوم شیونه چې اودس ماتوي هغه به هم ته بیانوې د قرآن سنت او د اثارو د صحابو نه چې هغه په دې اودس ماتیږي نو که الله و رسول ویلی په دې ماتیږي موږ هم وایو چې ماتیږي خو چې قرآن او حدیث یو څیز ته اودس ماته نه وایي او ملا وایي چې ماتیږي موږ د هغه خبرې ذمهوار نه یو موږ د هغه خبرې ذمهوار یو چې زموږ الله و رسول ویلي چې ماتیږي موږ وایو ماتیږي امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې د کتاب الوضو په دې منځ کې یو باب یې دی باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر دا د بخاری سے باب دے 34 نمبر باب دے په صحیح البخاری کی د امام بخاری غرض د دې باب نه ده چې باب د بدی مسله باندې چې اودس په هیڅ شي نه ماتیږي مگر په هغه څه ماتیږي چې د انسان د اودس ماته د لارو نه څه شی اوت په دې اودس ماتیږي دا اودس ماته چې کوم دوه لارې دي چې په دې دوه لارو هر شی اوت په دې باندې اودس ماتیږي دا تقریبا د ټولو مسلمانانو په منځ کې اتفاقی مسله ده څلور امامان هم دې ته اتفاق لري چې دا اتفاقی مسله ده کل ما خرج من السبیلین هر هغه شی چې د دوه لارو نه اوت په دې باندې اودس ماتیږي کدا معمولی چیزو که ډیرو په دې اودس ماتیږي
او په دې باندې د قران او سنت نه بسونو دلایل دي یو یا دو دلیل یا درې دلایل نه بسونو دلایل دي په دې مسله باندې د حیض چې څومره مسائل هغه په دې بنا دي ما خرج من السبيلين د نفاس مسلې په دې بنا دي د تش بول او د ډک بول مسلې په دې باندې بنا دي ما خرج من السبيلين په دې باندې او د سماتيږي د خروج ريح وغيرها مسلې په دې بنا دي په دې او د سماتيږي د سلسل بول والا مسله په دې بنا ده چې په دې او د سماتيږي او په دې هر یو باندې په درزنونو دلایل قران او حديث کې شته چې ما خرج من السبيلين د دولارو د جنسو وتل نو په دې باندې او د په اتفاق د مسلمانانو باندې ماتيږي دا چې هر څه په دې او د ماتيږي به امام بخاري په خپل صحیح کې یو څو خبر راوړ دي وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء یو سړی په منځ کې وخاندي نو امام بخاري وایي چې جابر بن عبد الله فرمایل اعاد الصلاه من به واپس ګرځي ولم يعيد الوضوء په خندا باندې او دس نه ماتيږي رونو دا خبره بالکل متفقه ده چې په منځ کې خندا ګناه ده په منځ کې خندا ګناه ده او غټه ګناه ده چې سړی په منځ کې خاندي دا ناروا ده او حرام ده په منځ کې خندل لیکن عام مولیان وایي چې بدی او دس ماتيږي امام بخاري وایي چې جابر بن عبد الله وایي چې بدی او دس نه ماتيږي دا صحابي ده دا اثرم صحیح بخاري کې ده چې جابر بن عبد الله وایي اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعد الوضوء من دې مات شو واپس به منځ کې خو او دس نه ماتيږي وقال الحسن حسن بصری رحمه الله وایي وسړی او دس وکړه دا او دس نورسته خپل ویخته وخرول یا دا او دس نورسته خپل نوکان کټ کړل یا په موضوع په جرابو باندې مسا وکړه او واپس دا ویستل فلا وضوء عليه په د باندې او دس نشتا دا خبرم په صحیح البخاري کې دا رقم الباب 34 ده دا اثر په بخاري کې دي چې وسړی او دس وکړو دا او دس نه پس سر وخراو دا او دس نه پس نوکان کټ کړل او خلع خفيه یا موضوع غستي په موضوع مسا کړي وا بیا د خپل موضوع ویستي نو فلا وضوء عليه په دې او دس نشتا بل اثر وقال ابو هريره لا وضوء الا من حدث او دس نشتا مگر الج کله به او دسی راشنه او دس به یو که به او دسی نه او دس بنه